د هسکې مینې ولسوالۍ د پاپین روغتیايي مرکز چې د وروستیو جګړو پر مهال ویجاړ شوی و اوس د بیا جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه مرکز مخکې د بي سي په لیول و اوس د سی سی په لیول رغول کیږي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس د دغه روغتیايي مرکز بنسټ ډبرې د خودو پر مهال وویل د دغه ودانۍ په جوړېدو 238 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا UNHCR لخوا ورکول کیږي. نو دا د یونیسر له خوا نه په 2,09,000 ډالر باندې جوړیږي او د کې هغه روغتیايي چې کوم ضرورتونه د ټولې شبيبو کې موجود وي هغه به ټولې ورکې جوړیږي او پاتې شلو نور هغه کلینیکونه چې کوم په دغه علاقې کې تخریب شوي جنگونو کې د منځ لاړ دي هغه د پرمغه هم پلان لرو چې دا ورغو او هغه ترمیم کو او جوړ کو او د خلکو مشکلاتو کې حل شي. ځای اوسیدونکو وايي د کلینیک د جوړېدو سره سره دی ورته درمل او مسلکي ډاکټران هم زیات شي. امارت اسلامي د راتګ سره ډیر کارونه الحمدلله په دې سیمه کې وشو. همدغه چې د کلینیک تعمیر د اډا مؤسسې یو 3-4 اتاق اساس کړ. بل دا زموږ په دغه کلینیک باندې د نفوسو تعداد به انتها زیات دی خو سهم کم دی. یو چې د سهم د دوا زیات شي او دویم د لابراتوار ډیر موږ ته ضرور دی. نو مقصد دا څه دی چې د اسلامي امارت راغلي خلک راپځای شوي دي راغلي دي منطقې ته راغلي دي نو غواړو چې بس تاسې توجه هم غواړو او تاسې بیا همکاري هم غواړو بیا هم همکاري غواړو. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د مسلکي ډاکټرانو ترڅنګ به ټولو کلینیکونو ته د درملو ورکړې لړۍ پیل کړي. ورته وخت د دې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلین وایي دغه ودانۍ به په نړیوال ستاندرد جوړوي چې 12 خونې به لري او دغه به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې د ښه کیفیت په خو هغه سره به موږ دا پروژه مخ ته وړو او دا به په شپږو میاشتو کې ان شاء الله ترتیبیږي. په دغه پروژه کې به یو بله ګټه د دې ولس لپاره دا وي چې تر ډېره غریب خلک او بیکاره خلک به په کار باندې دلته لګېږي. د یادونې دا چې له دې مخکې هم د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې دغه ډول روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي.